سلامونه ملګرو، عصمت علي اخون یم. ملګرو، نن در سره د منګوري ښار یو بله وړوکې غوندې مسله ده، د لارو کوڅو مسله ده، هغه در سره شریک کوم. وړه خو داسې ښکاري وړه، خو زموږ وړو خلکو ته هغه مسله چې ده نو هغه ډېره لویه مسله ده. مسله دا ده چې منګوره ښار کې کله باران وشي نو باراني اوبه چې دي نو هغه بیا یا په لارو کوڅو کې بهیږي او یا په سړکونو باندې بهیږي، او بهیږي هم نه او په دغې سړکونو باندې د تالاب منظر پیش کوي. لکه موږ د سوات لوی کاروباري مرکز سټي سنټر ته وګورو، نو هلته هم دغه اوبه ولاړي، ډنډ ولاړي. داسې که باران وشي او بیا ښار ته راشو، په ښار کې لارې کوڅې وګورو، سړکونه وګورو، څنګه چې په دې روانه ویډیو کې تاسو ته موږ ښایو. دغه سړکونو باندې تاسو لیدی شئ چې خلکو ته څومره لوی تکلیف دی. نو دغه اوبه په لارو کوڅو کې او په سړکونو باندې بهیږي. ولې بهیږي؟ د دې ذموار څوک دي؟ دا ذمواري د چا ده؟ دا به څوک سرته رسوي؟ نو اولنۍ خبره خو راځي بلدیې ته، ټي ایم ای ته، چې دا د ټي ایم ای د بلدیې ذمواري ده چې هغه د اوبو رو برابر کړي. ځکه دا اوبه نن نه دي، دا د ډېر وخت نه دي، بارانونه دا نن نه کېږي، دا د ډېر وخت نه کېږي. د دې اوبو خپلې لارې مقررې دي او هغه لارو باندې به دا اوبه تللې، یعنې کندې یا خوړګۍ باراني اوبه به په هغې باندې تللې. اوس د ټي ایم ای سره واسا هم خلک په دې کې زوري چې یاره د واسا کومه ذمواري ده نو هغه هم سرته نه رسوي. نو شاید داسې یې هم واسا چې د هغه خپله ذمواري سرته نه رسوي یا واسا د غیر ذموارۍ کار کوي په دې کې، داسې شاید چې ځکه په ټولنیزو رسنیو باندې خلک په واسا باندې هم تور لګوي. خو آیا مونږ دا کم ستونزې چې مونږ ته جوړې دي په دې کې مونږ خپل ځان نه چېرته پوښتنه کړې ده؟ خپل د ځان نه یو تپوس کړی دی چې یاره ولې مونږ د دې کندو، د دې خوړګو، د دې باراني اوبو هغه لارې بندې کړلې؟ آیا پخوا به دا اوبه په خپل طرف باندې روانې وې، چاته به نقصان نه رسو؟ اوس څنګه دا اوبه راځي او کورونو ته ننوځي یا په سړکونو باندې بهیږي؟ د خپل ځان نه پوښتنه پکار ده. د خپل علاقې ماحول چې دی هغه ځان ته په خپله باندې جوړول پکار دي. نو پکار ده چې دا وړې وړې ستونزې دي موږ ادارې هم وټوکو، هغوی ته هم خبرې وکړو، د هغوی نه هم د هغوی چې کوم کار دی د هغې ته تم وکړو چې یاره دوی به موږ ته دا کار سرته رسوي او موږ ته پاک ساک ماحول راکوي. خو د هغې سره سره پکار ده چې موږ خپلې هم زموږ کمې ذمواریانې دي یا موږ څه کولی شو د ادارو سره اوږه په اوږه باندې په ودرېدو باندې. نو پکار ده چې موږ د خوړګو، د کندو، د باراني اوبو هغه د لارو هغه تعین وکړو او هغه اوبه په هغې طرف باندې کړو. نو موږ ته به په کوڅو کې هم نه بهیږي، په لارو کې به هم نه بهیږي او په سړکونو کې به د تالاب شکل هم نه جوړوي، یعنې ډنډې به هم نه جوړوي. نو مسلې به موږ ته هوارې شي. پکار ده چې موږ خپله علاقه، خپل وطن په خپله باندې هم جوړ کړو. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ او آباد اوسئ.